स्टोर प्روسیجر هم کریټ کړی کار هم پې کړی خو ګوره اوس تېره ورځ موږ ساده سټور پروسیجر ویلو چې مطلب څنګه یو سټور پروسیجر کې یو کیوري سیف کې هغه کیوري به د ایگزیکیوټ سټور پروسیجر په واسطه څنګه راځي صحیح ده نو اوس په دې لیکچر کې موږ د خپل چې کوم اټریبیوټ دی یا کالم نمونه دي دا غینه ویریبل جوړو ویریبلز صحیح ده اماغه ویریبلز سټور پروسیجر په اس استعمال نو دلته ډیټابیس ته راځم او دلته وګورم ما سره کوم یو ډیټا کیوري ډي بي د کې ټیبل او رائټ کلیک دا ایډیټ ګورم دا ما سره کسٹمر شو صحیح ده دا ټیبل شو دا ریکارډونه دي اوس کله چې ته نیو کیوري والے نو ته بدلته پروسیجر کریټ کی اما خبره ده ټیبل ټریګر ویو ان نام دی ویو پروسیجر صحیح ده نو زه به ورته ورکم چې پروسیجر انډرسکور نیو یا زه ورته وایم چې نیو انډرسکور پرو صحیح ده دا موږ سره شو به بدلته ته هغه ویریبل از به ډایرکټ نه لګي کار باندې کې اول به ته دا غار یو نه ویریبل جوړه کم شي نه چرالي زه ورته وایم چې را د کسٹمر آی ډی نه راته ویریبل جوړ صحیح ده نو که ار نمبر کې ویریبل ته تاسو باندې څه پابندي نشته زه به ډایرکټ آی ډی ورکم خو یو شی به یاد ساتي چې ټایپ به ورکې چیرې انټیجر به ورکې چې هر شی مطلب ورکې صحیح ده به دا غینه بعد څه کې از به لګي او به ورته چیرې هر څه اوس کیوري لګي هغه کیوري بدلته لګي صحیح ده کنه چې ته اوس هر رقم کیوري چلې نو هغه به ته دلته لیکي نو مطلب پوه شوې نو اوس پرون مونږه صرف څنګه وکړه ازم ډایرکټ ولګو کیوري مو چلاوله اوس دلته داسې نه کوو چې یاره مونږه از ډایرکټ ولګو کیوري وچلو دلته مونږه اوس داسې کوو چې مثال ویریبل ورته کوي صحیح ده نو دا ختمو خیر علي او دلته ورته لیکو چې سلیکټ آل فرام کسٹمر هغه ریلیټډ ټیبل نمبر ورکړي ویر آی ډي ګوره کسٹمر آی ډي ګوره لاندې کسٹمر آی ډي دلته دا مې ځکه ورکو چې دا ما سره دلته یو کالم دی صحیح ده ویر کسٹمر آی ډي از ایکول ټو صحیح ده چې سره @ د ریټ اف آی ډي سره ځکه دا @ د ریټ اف پروسیجر کې ما سره یو ویریبل ګوره اوس دلته خبره څنګه شو دا د یو سرچ معنا شو چې سلیکټ آل فرام کسٹمر د کسٹمر ټیبل نه څنو کې چیرته چې د دې ویریبل نوم مساوي د چې سره چیرته چې کسٹمر آی ډي مساوي د ویریبل نوم سره په پی ایچ پی کې موږ شی استعمالو ویر آی ډي از ایکوال ویر ټیکس باکس نیم دا ټیکس از ایکوال ټو دې سره یا په سی شارپ کې یا په بل کې یا په جاوا کې اوس دلته موږ ډایرکټ پروسیجر کار کوو نو کته اوس امدا پروسیجر کریټ کې سلیکټ کا او کریټ کا کمانډ کمپلیټ او به راشه دا ایگزیکیوټ کنولې کا ایگزیکیوټ صحیح ده کوم پروسیجر دی موږ سره نیو انډرسکور پرو صحیح ده نو زه ورته وایم چې @ آی ډي د آی ډي مساوي کا چې سره 1 د 1 والا ریکارډ راته راواله چې په واسطه چې چیرته د آی ډي ورسره سلیکټ او بیا دا نه بعد ایگزیکیوټ نو 1 ریکارډ پیدا نه کو نشته پکې صحیح زه به 2 ورکم او به دا نه بعد سلیکټ او ایگزیکیوټ کوم نو ور 2 ریکارډ نو دا اوس ګوره دا به موږ از ا ټیکس باکس استعمالو چې کله به موږ د کسٹمر آی ډي ورکو چې 3 دا د سنگل ځای چې کم دی ته به ټیکس باکس صحیح ده چې کله ورکو 3 او ایگزیکیوټ نو 3 بر راړي صحیح ده او کله ورکو چې مثال 4 نو 4 بر راړي بس هغه پروسیجر دی جوړ کړی یو پروسیجر دی په هغه پروسیجر باندې به روان صرف آی ډي نمبر ورکړي اوس پر ټیکس باکس لکه بیا چې کله موږ په انټرفیس باندې یو ټیکس باکس جوړاو کنه زه ویژوال سټوډیو رالم سمپل اگزامپل درته ایچ ام اس هاسپټل پروجیکټ براوال تاسو ته وښیم په دې کې د سرچ د لپاره ګوره ما سره ټیکس باکس دی او چې کله به په دې ټیکس باکس د سرچینګ کوم نه دی ته ما پروسیجر جوړ کړی چې را په دې طریقې سره به سرچینګ کې داسې پروسیجر مې جوړ کړی لکه صحیح ده دلته وګورئ بزنس اینڈ فاینانشل کیش بک دا وګورئ صحیح ده اوس که زه چېرته دا رن کوم دلته چې زه ډاکټر انکم ورکوم ډاکټر انکم به راځي یعنې سرچ په حساب باندې صحیح ده نو دلته هم تا سره د دې هم دا که د نیم دپاره ته کریټ کې کریټ پروسیجر والا
پرس علی او که پروسیجر علی صحیح ده او بیا ورته چې پرو انډرسکور نیم صحیح ده او اٹ نیم ورکا خو دغه به کریکټ صحیح ده ډیټا ټایپ به کریکټ بس چې الته ان وار 4 شي نو زه ورکم ان وار 4 40 صحیح ده او بیا ورکو از select all from اما کیوري بخپل و چلوي د select چې کوم مخکې صحیح ده customer where customer name نه ده صرف name دی صحیح ده customer name is equal to single quote ګوره single quote سره صحیح ده at where name is equal to at name صحیح ده کنه او بیا دا نه بعد به څنګه کوي select او execute نو درته وی دا pro underscore name already دغه دی procedure شته صحیح ده procedure pro underscore names کو صحیح ده او create به کو execute به صحیح شو دا procedure مخکې نه وځي نو ورته وی چې را execute کما تا څه شی راته execute کا pro underscore names ګوره مخکې نه وخه procedure underscore name یا pro underscore names او به ورکه چې at id is equal to at name is equal to جان خو جان بچی کرا لای سنگل کوډ کې ځکه چې جان چې شه ده موږ سره وار 4 ده نو جان نشته ځکه روان نشته خوش نو که چیرته جان در سره ای لکه زور کوم چې جانان کمپنی را سره شته نو ور بکې جانان کمپنی او نه بعد select او execute جانان کمپنی بدله ډایرکټ راځي پوه شو خا اوس دلته که تاسو وایي چې یاره مثال په دې منګه ډیلیشن کوو دغه کوو نو عام تاسو کوئ صحیح ده لکه پروسیجر ورته کریټ کوي چې یاره پروسیجر delete underscore pro صحیح ده او at id صحیح ده او بیا ورته دلته خپل اس کی کیوري وچلوي چې delete from customer where customer id is equal to at id سره صحیح ده او به نه بعد execute نو درته وی چې دلته دا id مایډي کې د لګا معاملې خراب کړه نو یوزر خو هغه ورکړي صحیح نو ډیټا ټایپ تم پام دی چې څومره رول وي په پروسیجر کې کریټ کمانډ اوس کته راځي او ته ډیلیټ کې نو بس ته بچ کې ته ورته لیکي چې execute delete underscore procedure صحیح ده او بیا ورته چې id at id is equal to 2 دویم نمبر ریکارډ راته ډیلیټ کا نو execute one row affected چې دا څه چې دا execute ورته دی فقط دا id سره دا id ورکو دوه درې سره دا وسه دا نو هغه به ته په دغه کې ورکې کنه په فارم کې به ورکې فارم کې هغه چې ټیکس فیلډ دی کې به ورکې هغه بٹن به کلیک کې نو ګوره one row effect شو هغه درې شرن دویم نمبر ریکارډ نو کله چې ته بیا غواړي چې یو کسٹمر ډیلیټ کې سره به کسٹمر آی ډي ورکې او ایگزیکیوټ کې وي اوس ته راشه 3 نمبر ته ګوره شته کنه اوس به ډیلیټ کیږي صحیح نو ګوره یو خبره زه تاسو ته بلم کومه چې دلته په سٹور پروسیجر کې چې دلته ار کیوري ته د سکویل استعمال کا اپډیټ استعمال ما اپډیټ دی استعمال کا انسرټ دی استعمال ما انسرټ دی استعمال کا ډیلیټ استعمال ډیلیټ سلیکټ استعمال سلیکټ صحیح ده اوس تاسو کې ته چې یاره زه په سلیکشن وکړم نو ما پرون خبره ده خو صرف دلته ورته یو ویریبل جوړوي لکه دې ته چې ما ویریبل جوړو صحیح پوښښ بس ته خاګوره اوس بل کار پکې سلیکشن پکې وکړه خاګوره زه یو پروسیجر کریټ کوم کریټ پروسیجر او انډرسکور سلیکټ پروسیجر انډرسکور سلیکټ اټ پچی معنی سلیکشن وکړم دا شی نه دی پدې کې چې پار شی راته وې سلیکټ کوي اډرس زور تر اعظم ورته ما چې یاره ایٹ ایڈریس ارڅ چې نوم ورکې ان وار 4 40 صحیح ده او اس باور کې select all from customer table where address is equal to at add
صحیح ده او بیا بدل ترې شي دا د ان وار 4 دی زول به سلیکټ کوچی دا څه وایي ایگزیکیوټ ایډ ګوره ایډرس سلیکټ او دلته ایډرس صحیح شو 40 باندې یا لګه څومره دی دلته به وګورو کنه ولې ول ډایرکټ ورکې زل به چیک کو رائټ کلیک ډیزاین ان وار 4 40 ها اوس دلته یو خبره بل ده چې تاسو سره دا پروسیجر صحیح نه دی زه به یو بل پروسیجر کریټ کوم کریټ پروسیجر او وربکو سلیکټ انډرسکور ایډرس صحیح ده او وربکو ته آی ډی ات ایډرس صحیح شو په چی شي کې ان وار 4 کې او 40 او به بداینه بعد از ولګو وربکو چې سلیکټ آل فرام customer table where address ګوره address is equal to at address صحیح شو او بیا نه بعد به څنګه کی ایگزیکیوټ وکړي صحیح ده اوس برای شي ته به څه کی ایگزیکیوټ دې دا کنه select underscore address دغه نوم د پروسیجر نوم صحیح ده او به وربکی at address is equal to यो एड्रेस बदल सर जलालाबाद खो बच्ची की सिंगल कोड की से स्ट्रिंग देगा एग्जीक्यूट नो द तो द स्टोर प्रोसीजर नेम ची दे द न दे सही दा गोरा सेलेक्ट अंडरस्कोर दादरे सही दा एग्जीक्यूट نو چې جلال آباد اډرس یې ټول راته راواله نو ټول به دوه کسانو جلال آباد اډرس دی صحیح ده ابد الله اتوماتیک شو که په آی ډي شو کې خو دلته آی ډي د پاره یو دا کریټ کا ویریبل به جوړه را ما ویریبل په واسطه به تا فایند کې صحیح ده نو دا بسې نو بیا سبا ته سبا بس په دې دغه باندې په دې شته باندې عمل وکړي او سبا به بیا یو بل ابجیکټ شروع صحیح ده